سلامونه په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. بیا هم زه راغلم د کاناډا نوي پروګرام په اړه غواړم چې تاسو ته معلومات درکړم. نو که چیرې زما ویډیوګانو څخه تاسې ښه برداشت کوئ او داسې فکر کوئ چې تاسو ته کومه ګټه رسوي، نو هیله لرم چې دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، څنګ ته زنګوله هغه در سره ووهئ، ویډیو شیر کړئ نورو ملګرو سره. بیا تاسې کولی شئ چې د دې نه وروسته نور هم معلومات ترلاسه کړئ. خو زه راځم ګوره د نوي مسله څه رقم ته دی ښه. که چیرې ته سپانسر نه لرې، که چیرې د سازمان ملل پناهندگی کارت نه لرې، او څنګه کولی شئ چې د دې کاناډا ته راشئ او ویزې لپاره اپلای وکړئ. نو ګورنمنټ اف کاناډا کله چې تاسې په سایټ کې ولیکئ چې ګورنمنټ اف کاناډا، هغلته نوي مالومات د کاناډا مهاجرتي سیستم له طریقه هلته اپلوډ کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دغه معلومات هلته وګورئ. چې څوک مثلا په انګلیش پوهیږي، د ګورنمنټ اف کاناډا چې ولیکي په ګوګل کې مکمل هلته معلومات کیږي. زه دغه معلومات غواړم چې تاسو ځکه زر تاسو ته هغه کومه په پښتو کې زه تاسو ته وایم چې تاسې مطلب آګاهي پیدا کړئ د نوي معلوماتو سره. نور هر څوک پیدا کولی شي دغه معلومات. که چیرې لږ دماغ په کار واچوئ، لږ سرچ کړئ، تیم پیدا کولی شي. په هر صورت نو په اکتوبر کې 3150 افغانان انتقال شوي دي د مختلفو هیوادو څخه کاناډا ته. او کاناډا ویلي ده چې تر 2023 تر آخري کاله پورې به 40,000 افغانانو ته به دغه موږ ورسوو، یعنې راولو. ښه، د نوی سیستم چې جوړ شوی دی چې تاسو کارت نه لرئ، سپانسرشیپ نه لرئ، څوک نه پیژنئ که نه، د نوی سیستم څه رقم ته دی؟ اکنامیک موبیلیټي پاتویز پیلوټ دغه پروګرام دی چې تاسو کولی شئ دې له طریقه کاناډا ته راشئ. مثلا څه رقم ته کوئ؟ مثال په شکل زه ګوره څومره عامیانه تاسو ته خبرې کوم چې تاسو پوه شئ که نه. مثال په شکل څه رقم ته کیږي؟ وبخئ ځای مې ښه نه دی. مثال په شکل داسې کیږي چې تاسې باید په کاناډا کې یو وظیفه پیدا کړئ. وظیفې پیدا کول څه رقم ته کیږي چې تاسې دلته کمپني وپېژنئ. که تاسې نه پیژنئ، د ملګرو له طریقه کمپني پیدا کړئ، د تاسو هغه کمپني ته د ایمیل وکړئ چې دغه زه پیژنم، دومره تجربې کاري لري، دومره کار یې کړی دی، دغه اسنادونه د مکمل اسنادونه ور ولېږي. تاسو اسنادونه چې هغه چک کړل، هغه کمپني یعنې د هغه کمپني په خوا ښایي تاسو اسنادونه اول تاسو ته حتما هغه ویزه درکوي، ویزې لپاره اپلای درته کوي. نو تاسې مثلا یو داسې سی وي په شکل، یو افر لیټر سی وي په شکل هغه کمپني ته لیږئ چې خپل مشخصات لیکئ چې دا مې نوم دی، دا مې د پلار نوم دی، دا مې تذکري نمبر دی، دا مې پاسپورټ نمبر دی، دغه کمپني کې یم، په دې کمپني کې کار لرم، دا د کمپني اسنادونه دي، دغه دومره تجربه لرم په دې بخش کې، نجار یم، فلزکار یم، ساختماني کار کوم، ډاکټر یم، انجینر یم، حقوقدان یم. مثال دغه ټول هغه مسلکونه دي چې تاسې کله چې لرئ که نه، هغې نه وروسته افر چې ورکړئ دې کمپنۍ ته، تاسې د هغه سی وي په مطابق، هغه د افر لیټر په مطابق تاسو ته هغه درکوي، تاسو ته ځواب درکوي. دا د بل مسله. بل هغه چې دی شرط دی چې شرط دغه دی چې 2 کاله ته تجربه ولرئ په هغې مسلک کې. 2 کاله مثلا انجینر په انجینري بخش کې 2 کاله باید څه ولرئ؟ تجربه ولرئ. مثلا که چیرې دلته کمپني وي ډریور ته ضرورت درلود، ته باید 2 کاله د ډریورۍ اسناد ولري چې موږ خلک یعنې 15 کاله هم لري. صحیح، 15 کاله هم لري. نو تاسو به داسې منظم افر جوړوئ، کمپني چې پیدا شوي کمپني ته به تاسې ولېږئ. زه کوشش کوم چې تاسو کمپني پیدا کړم، او یا تاسو څه رقم کمپني پیدا کوئ، د هغې مورد به زه ویډیو جوړ کړم. خو زه وایم معلومات درکوم تر څو چې دغه تاسې خپل دې ته آماده یوئ که رایې آماده تاسې. او تاسې باید افغانستان کې نه وئ، د افغانستان نه بهر وئ. تاسې مثلا پاکستان، مثلا ترکیه، مثلا هندوستان، مثلا دوبۍ، مثلا سعودي، دغه ځایو کې، قطر، کویت وغیره. که چیرې تاسې د سازمان ملل راجستر نه وئ، حداقل ځان ثبت کړئ. سازمان ملل کې ورشئ، ځان ثبت کړئ سازمان ملل کې چې زه نه غواړم نور افغانستان ته لاړ شم. او دغه هم په اثبات تاسې ورسوئ چې نور افغانستان ته نه ځئ.
که چیرې تاسو یو لیډر پیدا کولی شئ د افغانستان چې تاسو نور افغانستان ته نه ځئ، افغانستان تاسو ته امن نه دی، د بیخي تاسو کې څه ډېر یو هغه رسوي، مثلا تقویت رسوي. او بل شرط دغه ده چې تاسو جرم نه وي کړی، تاسو سابقه د جرم سابقه ونه لرئ. دوی ګوره چې هر څومره دوی کوشش کوي چې تاسو لرې اسانه کړي، همدومره تحقیقات هم په تاسو باندې کوي. تاسو باید جرم ونه لرئ چې کاناډا ته راشئ. کاناډا د مجرمینو ځای نه دی، دلته د انسانانو ځای دی. یو درې پروګرامونه طریقه تاسو مثلا اپلای ورته کولی شئ چې ټول په هغه لینک کې شته، په هغه ګورنمنټ اف کاناډا ته چې ورننوځئ هلته مکمل شته. هغه اول سر کې مې تاسو ته یو هغه ولوستلو که نه یو خط وي په انګلیسي کې، هغه ځای پیدا کړئ، مکمل گزارش یې تاسو ته درکړی دی. د اتلانتیک امیګریشن پروګرام AIP دا د یو پروګرام، بل پروګرام یې PNP دی، پروینشیل نومین پروګرام، بل چې دی RNIP دی، رول اند نورترن امیګریشن پروګرام. دغه درې پروګرامونه دي چې هلته شته دي، تاسو مکمل هغې باندې کلیک کوئ، فورمونه تاسو ته راځي، فورمونه به ډکوئ، هغې نه وروسته به تاسو څه کوئ، فورمونه به چې ډک کړل اپلای ورته کوئ. فیس یې څومره دی؟ فیس یې $400 دی. $400 نه پورته نه دی. کیدای شي دغه دفترونه چې په دوبۍ کې دي، په قطر کې، په سعودي کې دي، کیدای شي دغه تاسو ته وایي چې دغه نوي پروګرام کې موږ تاسو هغه درکوو، تاسو ته اپلای کوو. کیدای شي تاسو ته ډېر ووایي، تاسو ته کیدای شي $2000 وایي، $3000 وایي. نه ورونو، $400 یې فیس دی، عمومي فیس $400 دی. که چیرې دوی غواړي مثلا همدغه پروګرام تاسو ته خانه‌پوري کې، که نه خانه‌پوري کې مثلا تاسو ته کار وکړي او تاسو ته فورمونه ډکړي، خامخا کومې خبرې چې کوي مشوره ما سره وکړئ. یا په انسټاګرام کې کومنټ کې ولیکئ همغه خبره، یا په ټیک ټاک کې کومنټ کې ولیکئ، کومنټو کې ولیکئ. زه کومنټونه بیا ګورم، هغه په شرط دی چې تاسو کار هغه روان کړی وي. نو هغې نه وروسته چې تاسو اپلای ورته وکړو، هغې نه وروسته تاسو جواب راځي. جواب چې راغلو تاسو بیا معرفي کیږي بایومټریک ته او میډیکل ته، طبي معاینات تاسو معرفي کوي سفارتونو کې، او تاسو پروسه نور هغې نه مخکې ځي، او تاسو به کیس نمبر راځي، تاسو به جي نمبر راځي، او هغې نه وروسته به تاسو کاناډا ته انتقالیږئ. دا یو معلومات په حیث چې زه د یو همکاري کوم، نه د چا نه زه پیسې اخلم، نه څوک ما ته پیسې راکوي په دې معلوماتو باندې. یوازې غواړم چې یو معلومات په شکل زه تاسو ته بیان کړم چې دغه معلومات دي، دغسې مسئلې شته، په دغه لاره کولی شئ چې تاسو کاناډا ته راشئ. یوازې معلومات دي. بیا هم تاکید کوم چې یوازې معلومات دي، زه نه د چا نه پیسې اخلم او نه کوم کمیشن کار یم. ما ته ډېر خلک وایي چې پیسې درکوم، زه چې هیڅ چا نه پیسې نه اخلم. یوازې معلومات زه خلکو ته راجع کوم چې په غلطو لاره لوړ نه شي، او دغه طریقې دي چې تاسو کولی شئ په دغو طریقو یو ځای ته سفر وکړئ. سر مو خلاص شو. نو په دې هیله چې د دې ویډیو څخه خوند واخلئ او لږ مو سر خلاص شوی وي. بیا هم درته وایم چې صفحه سبسکرایب کړئ، زر سبسکرایب ته ورسوئ، د ویډیو ملګرو سره شیر کړئ تر څو زه نور معلومات هم نشر کړم. او یوټیوب ماته هغه آپشنونه خلاص کړي، ځینې آپشنونه دي چې هغه د سبسکرایب له طریقه خلاصیږي، چې سبسکرایب نشي نه خلاصیږي. نو ځکه څومره داسې ویډیو نشر کړم تاسو سبسکرایب نه کوئ، لایک کومنټ ور نه کوئ، هغې نه وروسته هغه آپشن ماته نه خلاصیږي. همدغه ویډیو به وي، درې څلور نفره به ګوري، نور نفره نه ګوري. ته سر مو خلاص شو. نو حتما تاسو سبسکرایب ته ضرورت دی. زر سبسکرایب باید شي چې ملګري تشویق کوي تر څو دا صفحه مخکې لاړ شي او تاسو ته داسې پاک معلومات زه تاسو ته دلته واچوم. بیا هم درته وایم د خلکو خبرې مه منئ. هغه خلک چې کنځلې کوي او بد رد وایي، هغه ټول کمیشن کار دي، په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي. دوی نه غواړي چې دوی مارکیټ خراب شي. زه حقیقت وایم، دروغ نه وایم. د دوی مارکیټ ما تر اوسه پورې خراب کړی دی. په دغه هیوادو کې دوی خلکو نه پیسې اخیستې دي. د دې په اساس دوی غواړي چې اوس ما تخریب کړي. ما نشي تخریبولی. څه چې حقیقت وي هغه زه وایم. ما تر اوسه پورې یو غران ما د چا نه دی اخیستی او نه یې اخلم. سر مو خلاص شو. ښه ورځ ولرئ. بای بای.